السلام علیکم ملګرو. نن درته د ماشوم یو څو علامات بیانوم چې کوم وړوکی ماشوم وي، شیرخوار ماشوم چې ورته وایي یا انفنټ ورته وایي، چې کوم ایله ایله پیدا شوی وي، نو هغه جړه څه علامات کیدای شي، مطلب د څه وجوهاتو هغه جاړي. ډېر خلکو ته علم نه وي چې ماشوم جاړي نو مسلې یو وي او هغه ورته د بلې مسلې باره کې میډیکیشن سټارټ کړي او ته د هغې باره کې سوچ کوي چې یاره دا مسله کیدای شي. یو څو غټ غټ علامات زه تاسو ته ښیم چې هغه کله تاسو نوټ کوئ چې یاره ماشوم جاړي او هغه موجود وي، د هغه مسلې حل راویستل به هم تاسو ته انشاءالله اسان شي. په هغې کې ګوره لومبي نمبر چې کوم ماشوم جاړي نو تاسو به کوشش کوئ ګورئ به چې هغه وږی خو نه دی. کله ماشوم وږی وي نو هغه به جاړي، ځکه په خپله خو ویلی نه شي چې یاره زه وږی یم، نو چې هغه تاسو خوراک نه ورکړی، فیډینګ مو ورته نه کړی، مور ورله پی نه ورکړي، نو بیا کوشش کوئ چې ماشوم تاسو په ټایم باندې مړوئ. نو چې کله هغه موړ وي نو بیا وده کېږي یا به ارام سره ناست وي او به جاړي نه. دویم چې د کوم ماشوم په خېټه درد وي، خېټه کې مروړ وي، نو هغه به هم جاړي. اکثر دا د ماشومانو کېږي، دا نارمل غوندې خبره وي چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه په خېټه کې مروړ کېږي یا قبض وي. نو که چېرې داسې حالت وي، مثال ماشوم یو ورځ دوه حاجت نه کړی یا یې کړی وي خو هغه تاسو ته کتلی چې ډېر زیات سخت وي، نو دې نه مطلب دا دی چې دغه خېټه سخته قبض دی یا په خېټه کې مروړ دی. نو هغې لپاره کالکس ډراپس راځي، هغه تاسو ځان سره کور کې ساتئ، هغه ورته یو دوه درې کترې ورکوئ، انشاءالله دا قبض به هم ختمیږي او دا مروړ به هم ختمیږي او تکلیف به انشاءالله کمیږي. نو چې کله تکلیف کمیږي بیا به ماشوم جاړي نه. نو دا دوه علامته شو. دریم نمبر باندې علامت تاسو کوشش کوئ چې ځان سره ترمامیټر چې کوم دی ټمپریچر چیک کول والا تبې چیک کول اساتئ کور کې، چې کوم پاره وي پای کې دوه قسمه راځي، یو پارې والا راځي ساده، یو ډیجیټل راځي. نو هغه ډېر اسان وي استعمال د هغې، تاسو په هغې ځان پوهولی شئ، یوټیوب نه هم کتی شئ، ډېر سمپل د هغې چې کوم دی استعمال وي. کله تاسو ترمامیټر کور کې ایښئ نو هغه به ټمپریچر ته به تاسو ګورئ، نو که چېرې د هغه تبه وي نو هم به ماشوم جاړي. نو هغې لپاره تاسو بیا سمپل پیناډال ډراپس ورکولی شي، خو هغې کې به دا احتیاط کوئ چې 4 غنټې پس په دویم ډوز ورکوئ، یو ډوز به چې ورکوئ 4 غنټې کې به بیا بل ډوز نه ورکوئ، او هغه هم 3 یا 4 کترې به ورکوئ صرف، سیوا نه، ځکه چې بیا د جګر مسله کېدی شي، نورې مسلې ورته راپېښېدی شي. نو که چېرې ترمامیټر کې پته ولګي چې دغه تبه ده، تاسو له پیناډال ډراپس ورکولی شي، انشاءالله دې سره هم د ماشوم جړه غلی شي او هغه په سکون باندې شي. دا 3 علامات شو. څلورم ګوره د کوم ماشوم پوزه بنده وي یا زکام وي نو هغه به هم جاړي. نو کوشش وکړئ که دا علامات موجود وي، ماشوم زکام وي یا پوزه بنده وي، نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه ګرم کړئ یا پوزه یا په کمبل کې پټه کړئ که جمع وي. او که چېرې ګرمي وي نو بیا هم تاسو کوشش کوئ چې هغه لږ غوندې هلکه غوندې په ویکس باندې مساج وکړئ. نو سترګو خواته به نه کوئ، او چې کوم د پوزې بره سایډ د سپینګمې دي دغه ځای تاسو هلکه غوندې مساج وکړئ، نو پوزه به انشاءالله کولا وشي بغیر د خوراک استعمال نه، او هغه تکلیف به انشاءالله کم شي. څلورم ملګرو که ماشوم په غوږ باندې درد وي هغه هم جړا کوي، یا وله خوب ورغلی ستړی وي ډېر زیات نو هغه هم جړا کوي. نو دې ته هم تاسو ګورئ که ماشوم ډېر زیات ستړی وي او هغه خوب نه کړی نو هغه تاسو په ارام باندې وده کوئ، انشاءالله دې سره هم هغه ته انشاءالله سکون میلاو شي. بل یو غټ علامت چې کوم دی چې کله ماشوم بالکل صحتمند وي هغې نه باوجود هغه جاړي، نو هغې کې تاسو کوشش کوئ چې ماشوم چې ته لوند خو نه دی، ځان یې لوند کړی خو نه دی، یا پیمپر چې کوم دی هغه ډېر زیات ټایم خو ونه شو او ډېر زیات ډک شوی نه وي. نو کله چې پیمپر لوند وي، ډک وي، یا ماشوم په خپله ځان ګنده کړی وي، لوند وي، دا هم یو غټ علامت وي د ماشوم د جړا. نو هغه کوشش کوئ چې هغه تاسو وچ ساتئ، ماشوم په وچ ځای کې سملوئ او صفا سوتری ساتئ، نو انشاءالله بیا به جړا نه کوي. پنځم چې کوم دی دې کې کله ماشوم باندې زیات تر ګرمۍ کې کېږي یا په ژمي کې هم کېږي، خو چې کله پیمپر مسلسل استعمال کېږي، د لوند پیمپر استعمال کېږي، نو ریشز راشي، یعنې ماشوم پوخ شي. نو چې کله ماشوم پوخ وي نو بیا هم ماشوم جاړي مسلسل، تاسو ته اندازه نه لګي چې دا ولې جاړي، دا خو موړ هم دی او نور څه هم داسې خاص پته نشته، خو چې کله تاسو وګورئ نو هغه به پوخ شوی وي. نو چې کله ماشوم پوخ وي نو یو خو کوشش تاسو کوئ هغه شړشمو تیلو باندې غوړوئ، صفا سوتره کوئ، هغې نه پسې په شړشمو تیلو غوړوئ، نو هم به هغه پخېږي نه انشاءالله. او که چېرې شدید حالت وي، معمولي حالت کې شړشمو تیل ښه کار کوي، خو که چېرې حالت ډېر زیات شدید وي، یعنې تکلیف یې سیوا ډېر زیات پوخ شي، نو بیا انټي ریش کریم راځي هغه ورته استعمالوئ، انشاءالله چې کله هغه دا مسله ختمه شي نو هغه به په سکون شي او هغه بیا جړا نه کوي. کله ماشوم یخني وي او ډېر زیاته یخني کېږي، هغه ګرم نه وي نو هم جاړي، یا ګرمۍ کې بجلي نه وي یا هغه خولي شي ډېر زیاته نو هم دې سره هم هغه جړا کوي. نو دا ټول علامات چې کوم دي، زما مقصد دا و چې ما ډېر کسان نه واورېدل چې هغې ته د دې پته نه او معمولي غوندې هغه په جړا شي نو هغه ډاکټر ته بوځي، یا ډاکټر ته هم داسې ډاکټر ته چې کلي کې کوم ډاکټر وي هغه ته وښایي. کلي کې ډاکټر چې کوم وي هغه بیا ورته ډېر زیات تیز سټیراید ورکړي یا ورته تیز انټي بایوټیک ورکړي، نو هغه ډېر زیاته مسله کوي. نو دې ماشوم په دوایي استعمال کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ، دوایي په یو خو به تیز ډوز نه ورکوئ د انټي بایوټیک. کوشش کوئ چې ښه نه ښه ډاکټر ته چې کوم د ماشومانو سپیشلیسټ وي هغه ته ښایي چې کوم تاسو ته پته چې دا ښه ډاکټر دی،
نو ښه ډاکټر به هغه اول ګوري تشخیص به کوي چې یاره مسله شته او که نشته دی. که چېرې مسله وي نو هغه ورته بیا ډېر کم ډوز کې انټي بایوټیک ورکوي یا کم ډوز کې ورته دوايي خوراک ورکوي، لږ خوراک به ورکوي، تاسو به ورسره پوهیږئ. نو ماشوم ته به انشاءالله د ګردو یا د جګر څه نقصان نه کېږي. او که چېرې تاسو خپل میډیکیشن کوئ، مطلب د خپل ځان ورته دوايانې ورکوئ، یا د دې علاماتو ورته پته نه وي او کلي کې ډاکټر ته بوځئ او هغه ورته ستنې لګوي، نو ماشوم به درنه خراب شي، ماشوم ته صحت ته به نقصان ورسي، په روان وخت کې مو ته نقصان وي او په موجوده وخت کې هم هغه بیا ډېر زیات په تکلیف باندې وي، د ماشوم بدن بیا ګروت نه کوي، وده به نه کوي، نورې مسلې هم راپېښېدی شي. نو دا ویډیو زما مقصد دا دی، دا زما فیلډ نه دی د ماشومانو، دا د یو سپیشلیست کار دی، خو دا څومره چې زما په علم کې وه او څومره ماته پته وه د علامات چې کوم دي دا موجود دي، نو حد درجه کوشش وکړئ د دې خیال وساتئ، د دوايانو استعمال نه ځان وساتئ. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. که د دې ویډیو تاسو له فایده درکړي د خپل نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دې نه خبر شي د دې علاماتو نه او د خپل ماشومانو خیال وساتي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټول صاحب اولاد کړي، الله دې ټول له صحت ورکړي، الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي سره زما. آمین. الله حافظ.